وایي په لحد مې ولې سپارې صبر وکړه، په لحد مې ولې سپارې صبر وکړه، زر وانړی په ما خاورې صبر وکړه. او له وطنه ګوندې څوک راپسې راشي، له وطنه ګوندې څوک راپسې راشي، وروستۍ شپه به وي په لارې صبر وکړه. او که مې خپل کلي ته مړی چا پرې نه ښود، که مې خپل کلي ته مړی چا پرې نه ښود، بیا مې ښخ کړه له ناچارې صبر وکړه. او که مې خویندو زنکدن کې مخ ونه لید، که مې خویندو زنکدن کې مخ ونه لید، تر قیامت به انتظار وي صبر وکړه. د بخښونکي مهربانه خدای تعالی په نامه د شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونو او نیکو هیله مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ او له خوشحالۍ څخه ډکه شپه به مو هم پیل کړې وي. بیا هم رباط خپرونه ده، ستاسو په درانه خدمت کې سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو حاضر یم. هیله مند یم چې تاسو هم د خبرو تر پای شیبو راسره ملتیا وکړئ. او بل ځانګړی سلام هغو مسافر ورونو ته چې د خپل هیواد څخه بهر دي او د رباط خپرونې ته په تمه ول، د مسافرو خپرونې ته په تمه ول او زموږ خپرونه ګوري. خدای دې وکړي چې په هغوی باندې هم د مسافرت شپې ورځې ورباندې په خیر سره تېرې شي. هغه مسافر ورونه چې دم ګړی زموږ خپرونه ګوري او زموږ ملتیا کوي، ډېری هغه مسافر ورونه چې له ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو سره په کاري ساحو کې کومې ستونزې دوی ته پیدا کېږي، کولی شي چې خپلې ویډیوګانې وکوي او موږ ته یې د وټساپ شمېرې د لارې نه راولېږي او موږ به یې په رباط خپرونه کې ورته په دمه دمه نشروو. هغه مسافرونه چې د قاچاقي سفرونو نه بیرته راستنېږي، خپل وطن ته راځي، هغوی هم کولی شي چې راشي خپرونه کې راسره برخه واخلي. زموږ د وټساپ شمېره ده 0 باندې کولی شي راسره په وټساپ شمېره باندې برخه واخلئ او په رباط خپرونه کې راسره دمه شي. نن شپه بیا هم په خپرونه کې راسره یو ځوان میلمه ده چې دا هم کله چې اسلامي امارات افغانستان یعنی ټول کابل یې ونیو او راغلل، دا ورور د په درېیمه ورځ باندې له خپل هیواد څخه قاچاقي سفر پیل کړه او د ترکیې په طرف باندې خپل سفر کوو. نو نن شپه په خپرونه کې راسره دمه ده او تقریبا شپږو ورځې کېږي چې راغلی د خپل ګران وطن افغانستان ته. ښه راغلاست تاسو ته وایم. احمد سعادت ورور خپرونې ته په خیر راغلی. قربان تاسو ټولو همکارانو ته، په دوبۍ کې مې پلار جان دی، هغې ته ټولو کارکوونکو ته، مسافر ورونو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به صحت کلی کوي. کور ودان چې راغلی خپرونه کې راسره برخه واخیستل. احمد سعادت ورور اصلا د خوست ولایت اوسېدونکی ده او فی الحال په احمدشاه بامینه کې ژوند کوي. راځو ستاسو د مسافریت قصه اورو. زیارمل ورور، زه چې کله بس د طالبانو حکومت راغلو، درېیمه ورځ وه، ملګرو سره ناست وو، بس ملګرو وي چې زه ترکیې ته. بیا چې کله موټر ته وختو، کابل ته راغلو، د خوست نه بیا کمپنۍ ته لاړو، کمپنۍ نه بیا نیمروز ته لاړو. 2 شپې مزل مو په افغانستان کې وکړو. نیمروز ته چې ورسېدو، بیا مو نیمروز کې هلته یو خوابګاه وه، هغې ته یې وړو که نه، چې هغې ته ننوتو. بس هلته ډېر مسافر وو، زنانه وو، ماشومان وو، سپین ږیري وو، په هغه وخت کې خو ډېری افغانان هم وتلل، بیخي زیات افغانان وو. تقریبا 3 چاته زی و داسې تقریبا 200-300 نفر پکې کېږي. دا زنانه، ماشومان، سپین ږیري هلکان، دا ټول بس موږ یې هملته واچولو. بس چې واچولو تقریبا 2 شپې مو هملته وکړې، خو سختې دوړې وې، ګردونه و، دوړې وې، چا مو غږ نه اورېدو. کچکبر ته مو زنګ وکړو چې دې ځای نه مونږ وباسه، صبر وکئ صبر وکئ، بس دا خبرې به کولې. مازدیګر ټیم و، درېیمه ورځ چې دې ځای نه بس هغه ته بار کړو، زرنج یې راوست، هغې کې بار کړو. هلته یو پیکپ یې ولاړې وي که نه، د 2 سیټه پیکپ یې، هغې ته تقریبا 26 نفر یې ورجغ کړو. 26 نفر یې ورجغ کړو. موږ ته یې ویلی چې په دغه 26 نفرو کې چې تاسو یې ډکسنو ته خېژولې، دې کې فامیلونه هم در سره ول؟ هو فامیلونه هم وو، ګډوډ یې اچولی. فامیلونه هغه به زنانه چې هغه به مخ ته سیټ کې کېنول، هغې نه به 1 لک
هغه تومن اخیستل تومن اخیستل. بیا چې کله د هغه دغه کې واچولو باډۍ کې د هغه داسې تقریبا 1 ساعت مازل مو وکړو، خپې مو کار نه کولو، خپې مو داسې ځوړندې کړې وې، خپې مو کار نه کولو. ډراور ته مې چې لږه دمه به وکړو، اوبه مو به مو څښو، ویل چې نه دامې ممې نشته. بس مزل مو وکړو، داسې 3 ګنټې مزل مو وکړو. بیا هلته موږ د موټر نه داسې هلته هغه و رامل تلو، موټر مزل نشو کولی. بس موټر نه یې کوز کړو، 4 نفر د موټر نه کوز شو، یو زه وم، یو مې بل ملګری او 2 نور نفر وو. بس د موټر سې مو دیکه وکړه. د موټر چې کله جګ شو، بس موږ نه داسې تقریبا نیم ساعت مخکې لاړو. موږ ډېر ناهیلي شو، موږ چې بس پاتې شو که نه. ما ته خو خپله او ځای هم دشته و او دشته و، هېڅ شی هم نه و، خالي دغه د خیوراتو اوازونه کې راتلل، نور هېڅ شی هم نه و، رامل و، بس هېڅ شی هم نه و. مقصد ډېر وډار شو. بس یوه داسې هغه ته کېناستو. بیا هلته یو بله پیکپ راغله، هغې نفر کوز کړی، ورته ومې چې موږ بېرته در سره ځو. وی چې نه تاسو مه ځئ، تاسو ته دلته موټر راځي. موږ ورته ویلي چې موټر خو یې موږ نه لاړو. ویل نه تاسو ته راځي. بس هغه هم لاړو. تقریبا داسې نیم ساعت به ناست و. عیني بیخي سخته صحنه وه که نه. ما ته خو ډېره سخته وه، نه مې سفر لیدلی و، لومړی ځل مې و. وشه بس دلته ناست و، تقریبا داسې 40 منټه بعد هغه نفر راغلو د موټروان. هغه بلوچی و. بیا موږ پیپ یې وباسلو، موږ ته یې سه وهل راکړه. ولې وهلې؟ چې مقصد دلته ولې پاتې شوی؟ موږ ورته ویل چې ته لاړې، موږ نه خو لاره ورکه شو، نه موبایلونه رسول چې بجلۍ مو پکې بلې کړې، تکه توره شپه وه. هو شپه وه تقریبا. بیا چې کله یې وویلو، بیا بس وایي چې تاسو ځئ نوره پیاده لاړ شئ. پیاده لاړ شئ. کومه چې لاړ شئ لار درته معلومه وه؟ لار نه وه راته معلومه که نه. بس دا موټرسایکل ته وختو، دا موټرسایکل وایي چې زه موټرسایکل روان یم، بس ما پسې راځئ. دلته غم مې رامل هم تلو، بس موټرسایکل به هم سټله کولو. بس دغه موټرسایکل چې کله اواره لار شو، دا یې رانه لاړو. موږ هم روانو، تقریبا نیم ساعت مزل مو وکړو. چې کله موټر ځای ته ور ورسېدو، هلته یې بیا ووهلو، 2 څپړې راکړې. بیا چې کله موټر ته جګ شو، تقریبا 8 ساعته مزل مو په موټر کې وکړو. په موټر کې وکړو. خو موټر نه د خپو مزل موږ ته ډېر ښه و، ځکه چې د خپو یې خلاص کړي وو هلته. بیا ډېر کسان یې کېنول وي، تنګ وي. بیخي ډېر کسان وو. داسې د نفر چې کله بډۍ ته واچول، 6 نفر یې دې خواته شول چې خپې زوړندې کړې که نه، 6 یې خواته شول، 4 په د هغه کې شول چې د هغې خلاصې کړي، نور یې ننه ور واچول. بیخي 7 ترې کم نه وه چې مونږ لږ استراحت پکې کړی وای. بس چې کله مزل مو وکړو، هلته ورسېدو. بیا د پاکستان خاورې ته واوښتو. چې هلته واوښتو، دلته یو چې دلته داسې تاسو نیم ساعت انتظار وباسئ، تاسو ته بل موټر راځي. هغه وه چې موږ نیم ساعت نه ټوله شپه مو تېره کړه. بکسونه مو سر ته ایښي وو، نور بادونه مو ګردونه مو، نه د لوږې څښې وو، نه اوبه وې، هېڅ شی هم نه میلاو کېدل، دوکانونه هم نه وو. بس هلته بس 100-200 نفر به پراته وي. کله موږ ورغلو، ورته ومې چې وروره دا څه خبره ده؟ چې بس موږ هم اچولي یو، چا 2 شپې کې وتلي، چا 1 شپه وتلې وه. موږ هم چې کله ورته راغلو، بس سبا موږ هم 1 شپه کې وکړه. سبا ته چې موټر راغلو، بس موټر ته بیا پورته شو. موټر ته چې کله پورته شو، بیا تقریبا 3 ګنټې مزل وکړو. 3 ګنټې مزل یې وکړو. بیا هلته چې کله د پاکستان خاورې نه دلته بیا سخت رمل و، ډېر بیخي سخت رمل و. هلته بیا هم کوز کړو موټرونه، بیا هم موټرو سې دیکې وهلی. بیا هغه ځای کې مونږ ووهلو که نه، تاسو دیکې نه وهئ. بیا د هغې راملو کې مې 1 شپه وکړه. تقریبا مونږ خپې په راملو کې خښې وې، شګه کې او شګه کې نتلې وې. تقریبا د ګنډو پورې مونږ په راملو کې دننه وو، ځکه چې مونږ باندې شپه تېره شوې وه. پاسه مو زنو باندې کترې اچولې وې. دا کترې مو چې د ځان نه یعنې سهار ټیم کې نه ایسته کولی، دومره رمل پیتل و. بیا چې کله د ډراور د خدای داسې 10-15 موټر ولاړو، ډېر افغانان تلو که نه. بیا چې هغې ځای نه موټر پورته کړو سبا ته، بیا بس حرکت مو وکړو. بیا مو چې کله حرکت وکړو بلوچستان طرف ته، بلوچستان طرف ته بیا چې کله د پاکستان د هغه نه د راملو نه ووتو، بیا بلوچستان موټر راغلل. هغه هم داسې پیکپې وې، شنې پیکپې وې، جګې جګې پیکپې وې. بالاخره د ډېرو سختیو سره د ایران خاورې ته داخل شوئ؟ نه، بلوچستان کې وو. بلوچستان نه خلاص شوئ، لاړې ایران ته؟ بیا چې کله د هغه ته واوښتو، د ایران خاورې ته، ایران خاورې ته چې واوښتو، بیا هلته
مشکل غره باندې بوتلو. مونږ خبره مشکل غره باندې نه ورسره کړې. مونږ سره کچ اکبر ډېره غلطي وکړه. پیسې ډېرې درنه اخیستې ورته چې په بله لاره مو تقریبا 1100 مو خبره ورسره کړې وه. مونږ نه مقصد دغه مشکل غر باندې چې کوم کسان لاړ دي $600 باندې لاړ دي. مونږ نه $1100 قاچاقبر هسې درته دروغ وایي نو چې په دې لاره دې وړم مشکل نشته زه درنه دومره ډالر اخلم خو په همغو سختو لارو دې بېرته هغه سختو لارو باندې چې کله ویوړو بیا چې کله دغه مشکل وایي چې مشکل غره باندې ځو مونږ خو وس نه و بس روانو مزل یې مو کړی تقریبا 8 ګنټې مزل مو وکړو پیاده شپه وه که ورځ شپه هم کې راغله تقریبا یو ورځ یې په 9 بجو ما حرکت کړی و شپې تقریبا 12 بجو که 1 بجې ته بس خالي دمه یې راکړه خو مزل یې وې چې مشکل غره ته ورسېدو مشکل غره ته چې کله ورسېدو مشکل غره کې بیا دمه راکړه مشکل غره ته چې دمه یې راکړه هلته بس د وړه ماشومان و ښځې وې سپین ږیري د خدای ډېر افغانانو هلته تقریبا 800 نفر به ټول شوي وي نه یې خواته تلای شول نه دې خواته داسې دې خواته هم غر و دې خواته هم غر و دې خواته ټول خواته غر و په دا مینځ کې یې مونږ اچولي وو بس دلته اچولي وو دلته مو شپه وکړه د ورځې دومره سخته ګرمي وه چې بیخي زیاته ګرمي وه زیارمل صاحب بیخي زیاته ګرمي وه نه کېده بیخي کېده نه ډېرو زنانه باندې زوپونه راغلل اوبه طریقه نه وه هېڅ شی هم نه و بس موږ یو ملګری و هغې باندې هم زوپ راغلو هېڅ طریقه نه وه په بوتل کې 2 غوړه په اوبه کې موږ دا اوس وڅکو که دې باندې واچو لږې اوبه مو لاس ته واچولې هغه هم په مخ باندې ووهلې بس په هوش راغلو بس هلته مو تقریبا د ماښام شپه مو وکړه د ماښام اذانونه شول سبا ته بس خو ډېره داسې شپه مو تېره کړه چې بیخي یعنې په ژوند کې سخته شپه وله بیخي سخته شپه هغه ځای نه بیا چېرته حرکت وکړو بیا چې کله د ورځې ما حرکت وکړو مشکل غر چې دې خوا نه څې که نه داسې به جګېږئ بیخي سخته وي د خپو نه دې خلاصوي چې یې خوا نه راکوزېږي بیا به داسې راکوزېږئ تقریبا 150-180 نفرو لاسونه سره ورکړي دي یو بل یې نیولي چې خطا نه شي بیخي زیاته خرابه لاره بیا د تیږې د هغې کې لیشې کې وې که نه ډېرې تېرې وې چارې تیږې وې بیا چې کله دغه زه هم مخکې وم ایمان هم نور ملګري مخکې وو داسې بیا زنانه وه هغه خاوند یو خاوند سي زنانه وه هغه نیولې وه ټینګه دې سره دلته ماشوم و چې دا ماشوم ورسره و بس روانو لاسونه مو سره ورکړي دي د غره نیمایي ته چې کله ورسېدو دغه ماشوم ترې خطا شو د زنانه ماشوم خطا شو د مور نه مور یې وه که نه د مور نه ماشوم خطا شو کله چې د مور نه ماشوم خطا شو دغه ماشوم چې کله بل موږ ملګری هغه ورکوش شو که نه د ماشوم یې راواخیستو هغه ماشوم دلته مزغره وتلی و په دې تیږو باندې ولیدلی و مړ شوی و بیا چې کله مړ شوی چې کوز یې راکوز کړو بس مور یې سختې چیغې کولی کله چې ماشوم راپورته که مړ و ماشوم یې راپورته کړو هغه مړ شوی و مور یې سختې چیغې کولې ویل دی پرېږدمه پلار یې هم سختې چیغې کولې بس د ماشوم داسې یو ست لاره وه که نه هغې کې وړو یې نه یې پرېښودو دا مړی د ځان سره اخیستی و په څه داسې دومره دردمند شوې ورته ما ته مې خپله مور را یاده شوه دې وخت کې ځکه چې تقریبا چې مونږ کله د نیمروز نه وتلي وو ما کورنۍ سره اړیکه نه اړیکه پرې شوې وه ما داسې فکر وکړ چې دا ماشوم مور دومره دردمنه ده که نه هغه زما مور به بالاخره د غېزې نه لاړه یا ماشوم یې ځان سره ویوړ که پرېښوده ماشوم تقریبا یو ست مزل مو وکړو دغه مور جامې په وینو سختې لمدې وې پلار سره پلار یې داسې شینچکه غوندې جامې اغوستې هغه بیخي په وینو داسې تکې سرې شو ته به بیا تقریبا یو ست مزل مو وکړو هلته یو سپین ږیری و قدرمنو لیدونکو خپرونه په دې برخه کې زو یوه لنډه دمه لرو د سعادت ورور ډېرې مهمې خبرې نورې پاتې دي بېرته راګرځو زموږ ملتیا وکړو
قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم خپرونې ته پخیر راغلی ټول ستړي مه شئ بیا هم ځانګړي سلامونه ټولو هغو مسافر وروڼو ته چې د همګړۍ د رباط خپرونه ګوري او زموږ ملتیا کوي خپرونه په دې برخه کې زه د هغو مسافر وروڼو ویډیوګانې ګورو چې موږ ته د واتساپ د لارې نه رالیږلي دي بېرته راګرځو زموږ ملتیا وکوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سره د یارانو دوستانو د جرمني مونشن ښار نه او د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه یو جهان مننه چې د مسافرو لپاره یو ښایسته برنامه جوړه کړې ده او موږ د ټولو یو پیغام ده چې څوک اروپا ته راځي یا جرمني ته راځي باید د تعلیم لپاره راشي په سختو لارو نه هوایي دی راشي او په سلام علیکم دوستانو الله دې وکړي چې جوړ روغ صحتمند اوسئ او موږ اطلاع لرو چې تاسو یوه برنامه ده د رباط په نامه او د شمشاد تلویزیون څخه خپریږي او په دو کې مشکلات د مسافرو دي چې په اروپا کې ژوند کوي او موږ دغه مشکل دی څه چې موږ تیر شوي دي موږ یې تاسو سره شریکوو چې اروپا ته راتګ یعنې غیر قانوني لارو باندې په ډېرو سختو مشکلاتو لارو باندې موږ راغلي یو او همداسې تاسو شاید خبر وایئ چې ډېر خلک په اوبو کې ډوب شول ډېرو خلکو خپل ځانونه د لاسه ورکړل نو په ډېرو مشکلاتو باندې موږ دلته راغلي او دلته هم داسې نه دي چې راشئ دفتن په کار شئ په روزګار شئ باید چې وخت زمان سره هر شی جوړېږي 15 کاله 4 کاله په دربر کې نیسي څو چې موږ ژوند یو متوسط بڼه واخلي او په دغو ترتیب باندې موږ کولی شو چې خپل ژوند هلته مخکې سو نو دا مشکلات دي نو الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو ته په ښه توګه رسېدلی وي نو وخت زیات نیسم الله مارشه زه خپله فرانسه کې ژوند کوم او دغه زموږ پیغام تاسو ته چې په غیر قانوني لاره هېڅ کله کوښښ ونه کوئ چې په غیر قانوني لاره باندې اروپا ته ځان راوستئ. السلام علیکم زه مسعود کابل ولایت ولسوالۍ قرهباغ د شمشاد لیدونکو اورېدونکو ته له زړه له کومې سلامونه وایم او افغانیانو ته وایم چې یاره وروره مه راځئ حالات ګډ وډ د موږ نه دغه پېر راغلو 400 نفر او 25 نفره که 20 نفره موږ نه وویشتله کالي هر څه باسي وروره بېرته یې لنډغه لیږي د ایران خاورې ته ډېر زحمتونه تکلیفونه دي خدای رسول ته وګورئ مه راځئ هغلته 100 روپۍ پیدا کوي او دلته 100 روپۍ بیا هم شکر وباسئ والسلام. السلام علیکم د شمشاد تلویزیون کارکوونکو اورېدونکو ته موږ خو اوس هلکې روان یو ترکیې ته په اوس ډېر بد حالات کې یو نو مالې خلکو چې دا خواهش ده چې نور بس ته نور دې د مسافر نه راځي ورونه بس کار ډېر سره خراب دی ډېر ظلمونه ډېر مشکلات دي. بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه خاص کر زما فلارجان مورجانې ته سلام رحمت الله صافی یم د فروان ولایت یم فعلا د مسافرۍ شپې ورځې په ترکیې هیواد کې سفر کوم خدای وکړي چې زما په ملک کې سوله او امنیت راشي که زما په ملک کې سوله او امنیت ما به څه کول یا احمد او محمود به څه کول چې بل ملک ته به کډوالي کېدلو یا قاچاق لارو په سختیانو به موږ راتللو افرادي ملک لپاره اول ته به مغربي مسافري کوله باید زموږ په وطن کې سوله راشي امنیت باید راشي تاجک کوزبک هزاره باید دا ځان ته ونه وایي قوم باید ونه ویشل شي باید ټول یو افغان وایي بیرغ باید د دې بیرغ لاندې باید هر یو افغان زندگی وکړي غواړم په اخري کې ټول افغانانو د زړونو یو هیله او یو امید دغه دی چې په وطن کې زموږ سوله راشي نور موږ د سولې وږي او نور موږ د سولې تږي او وږي یو موږ غواړو چې په وطن کې نور تلپاتې سوله راشي نور امنیت راولي نه غواړم چې زما ورور زما خور زما مور کونډ او یتیمان شي بس د نور ډېر کونډ یتیمان په دې وطن کې دي نور نه غواړو نور باید امنیت راشي که زمونږ په ملک کې کاروبار او روزګارو مونږ به څه کول فردي ملک ته به هجرت مونږ کوو یا به فردي ملک ته مونږ مسافر کېدلو مسافرۍ به ملته کوله خواهش کوم نور زمونږ ملک کې سوله او امنیت راولئ. ما لخوا نه ټولو مسافرو ته د سلامې د شمشاد ټول اداري پرسونل ته غواړم چې په لاندې ټولو کې خپل نظر تاسو ته وړاندې کړم عزتمندو باغیرته باغیورو افغانانو دغه پیغام تاسو باید واورئ ډیری وخت کېږي چې ډېر کم شمېر ځوانان له دغو سختو لارو نه تېرېږي ایروپ ته ځي هغې څخه وروسته ترکیې ته راځي ایران ته راځي اما هغه سلوک نه دوی نه خبره ده چې له دوی سره په لارې کې کېږي بلوچان یې ورسره کوي له دوی نه ډېر دوی نه خبره ده چې لارې کې به ما سره څه کېږي له دې نه دوی نه خبره ده چې زه په ماشین کې څه رقم کېنم له دې نه دوی نه خبره ده چې زه په موټر کې څه رقم کېنم له دې نه خبره ده چې یاره زه ما موټر په کوم ځای کې کېنئ نو ډېرې سختې دي له مرګ څخه وروسته
ډېره سختي دا ده چې د موټر په ډاله کې 15 نفره 6 نفره کښېنېده هغه څه دي چې په لیدلو سترګو باندې مرګ ده. هغې څخه وروسته د پولیس ډزې دي، که ته چېرته پولیس نه فرار وکړې کېدای شي ستا ووري، کېدای شي ستا خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو افغانانو له تاسو څخه مې دغه خواست ده چې د پیسو لپاره ژوند له لاسه مه ورکوئ، د پیسو لپاره خپل خوږ ژوند خطر کې مه اچوئ. دغه کومه زندګي چې تاسو په افغانستان کې لرئ په همدې اکتفا وکړئ. دغه څنګ کې چې کوم ځوانان تاسو ته ښکاري دوی هر یو په افغانستان کې ښه ژوند درلوده. دغه چپ طرف کې کوم ځوان تاسو ته ښکاري دا خپله په لغمان کې ځوانانو علمي ټولنه لري، اما دلته چې دا ایران ته راغلی دلته کارونه کوي، هغه شاخه کارونه چې هغه یو انسان باید ونه کړي، هغه سخت کارونه دلته کوي تر څو هغه روزمره مشکلات حل کړي. نو دا ډېره سخته خبره ده چې یو ځوان دې په افغانستان کې ښه زندګي ولري، بالاخره چې یوروپ ته ځي یا ګاونډي مملکتونو ته په کاچاکي لارو راځي، دلته سخت کارونه کوي. له هغې څخه وروسته آخري خبره دا کوم چې دغه رباط خپرونه تقریبا ډېر وخت کېږي موږ یې تعقیبوو. ډېر ځوانان یې خارج نه پاتې کړي، د ډېرو ځوانانو اصلاح سوې ده، ډېرو ځوانانو ته یې رویه ورکړې ده، ډېرو ځوانانو ته یې مثبت پیغام ورکړی، مثبت میسج یې ورکړې ده. اما دغه خپرونه اورېدو نه وروسته موږ هم خپله د ژوند لاره بدله کړله. موږ د نورو هیوادونو په تکل کې وو، روان وو، په دې سختو حالاتو کې روان وو، هوا ډېره یخه وه. نو کله چې موږ د رباط خپرونه تعقیب کړله موږ پاتې سولو او همدغسې زموږ غوندې ډېر ځوانان پاتې سوي دي. یعنې دغه موږ یو مثال تاسو ته درکوو چې زموږ غوندې ډېر ځوانان څه په ترکیه کې، په بلغار کې، په ایټلي کې، په فرانس کې کېدای شي هغوی نورو ملکونو ته ځي او دغې رباط خپرونې له کبله دوی پاتې سوي وي. نو ډېره زیاته مننه چې دغه د خپرونې نیم ساعت وخت تاسو یو ساعت قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم. تاسو ولیدل چې هغه افغانان وروڼه چې د ده ځینې په قاچاقي لارو باندې نورو هیوادونو ته تللي دي له څومره سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. ډېری ځوانان داسې فکر کوي لکه د یو ولایت نه چې بل ولایت ته ځي دوی ته داسې اسانه ښکاري، خو داسې نه ده چې هغه کوم ځوانان چې نورو هیوادونو ته رسېدلي هغوی په ډېرو سختو، په ډېرو مشکلاتو، په ډېرو سختیو هلته رسېدلي دي او په لاره کې هم ډېرې سختې ستونزې دي، سختیانې دي چې د ژوند سره لوبې دي. نو تاسو نور مسافر وروڼه ولیدل چې په خپلو خبرو کې څومره سختیانې بیان کړلې چې موږ په ډېرو مشکلاتو په دې لارو کې نورو هیوادونو ته چې ځو سفر کوو مخ کېږو. راځو سعادت ورور تاسو ته چې له هغه ځای څخه لاړې یا بیا چې کله دا هلته یو سپین ږیری سړی و هغې ورته وویلې چې مقصد نور خو نه کېږي، ته دا مړی د ځان سره چیرې وړې. هغه مور یې سختې چیغې بیا ورته وکړې، ورته چې دا مې د زړه ټوټه ده، دا څنګه پرېږدم. بیا هغه پلار یې و، هغه هم داسې سپین ږیری هم نه و، ځوان هم نه و، که نه داسې پوخ عمر سړی و. هغې ورته ویلې چې دا مې د زړه ټوټه ده، دا څنګه پرېږدمه، دغه یو ماشوم مې دی. بالاخره بیا پرېښودې که ویې وړ ځان سره؟ بیا چې کله سپین ږیری ورته خبرې ورته وکړې بیا مو داسې مقصد خو کانې شوه که نه، خدای پاک توفیق ورکړو، ورته ویلې چې خاص دا صحیح دی، تاسو څنګه خوښوي. بیا مو تیږې راواخیستې، داسې تیږې مو راواخیستې، 15 نفرو تیږې مو چې کله راواخیستې بس تیږې مو داسې چار چاپېره کېښودې لکه دیوال ته چې کېږدي، دی په منځ کې کېښودو دا ماشوم. کتره کې هلته خو قبر نه ویستل کېږي، تیږې هو که نه تیږې دي، بل نه کولنګ شته نه چاره شته، چشنې یې باسئ. بیا دغه ماشوم یې په کترې کې دی تاو که کېښوده، هغه ماشوم یې چې کله کې کېښودو دې باندې مو 2 کترې واچولی، 2 کترې مو واچولې، بس را بلد غږ وکړو چې ځئ چې ځو، ځئ چې ځو. زیاتې حرکت وکوو. حرکت مو چې کله وکړو د مورې سختې چیغې بیا وکړې، بس حرکت مو چې وکړو روان شو تقریبا 1 ساعت مزل مو نور هم وکړو. پیاده مزل مو وکړه؟ پیاده مزل مو وکړو. بیا یې دمه راکړه، دمه چې راکړه بس ویلې چې دلته 20-25 منټه تاسو دمه ده، بس هغې نه وروسته بیا مزل شروع کوو. نه اوبه را سره وې، نه بسکټ چې را سره و، ډوډۍ خو وړی کېږي نه. بیا چې کله ویلې چې که چی در سره یې و، مقصد ځانونه مړه کوئ، یې خواته بیا دا رابلد چې در سره بس چا سره چې چی و خورما وه که نه بادان مدان چې ورسره و، به هغې ځانونه مړه کړل، موږ سره خو هېڅ شی نه الله یې لیته ناست و. بس راته ویلې چې 3 ګنټې لاره ده پیاده. د هغه نه ایران شار ورته وایي، ایران شار کې
رسېدلی نه و خپل موقعیت ته. راته ویلي چې 3 ګنټې لاره ده پیاده، دې کې شل دقیقې دمه ده. بس روان شو، مزلې مو کړې، بس مزل و شپه راغله. بیا شپه چې کله راغله موږ سره یو ملګری و، هغه خراب شو، کی وکړو. چې کی وکړو تقریبا 200-300 نفر روان و، دغسې ډلې وي، تا ځان ته ډلې بل ځان. بس مزل مو کړو، دغه ډله کې موږ نه ملګري ورک شول، زه او دی پاتې شو. بس چې کله پاتې شو، بس ما ورته ویلی چې که نه چې ملګري خو مو شاته و، زه دی مخکې و، ملګري خو مو شاته دی، هغه به راځي دلته به کښېنو، دمه به ولګوم. وی زه صحیح ده. داسې ګورګوره وه، د هغې لاندې کېنستو. چې کله کېنستو، دی چې د تیږې ته یې هغه لګولې وه د ملا، بس ما هم لګولې وه، ویده شوي وو. چې ویده شوي وو، هغې تقریبا 2-3 ساعته مزل کړی و. موږ پاتې شو، دی رانه لاړ وو. په دې وخت کې چې کله دغه موږ ملګري بیا کیسه کوله، چې کله یې نفر حسابول، د موږ ډلې والا، بیا تاسو 2 نه وای پکې. بیا را بلد وي، سختې بدې خبرې موږ ته وکړې، د چا وس نه وي که نه هلته. وي سختې بدې خبرې موږ ته وکړې، تاسو موږ هم خپل هم ډېر خفه وو چې دا به اوس. د ایران سختې مو په ځان تېرې کړې، د ترکیې مرز ته ورسېدلې. د ترکیې مرز ته چې کله ورسېدلو وان ته، بس هلته راته ویلې چې بس داسې لاره وه، تقریبا وایي چې 3 ګنټې مزل دی، 3 ګنټې نه چې 6 ګنټې مزل ته ورسېدو. هلته چې بیا کله ورسېدو، دغه کوم ځای ته خابګه وه، دې خابګې ته چې کله ورسېدو، دغلته د غلو سره په دغه ځای کې مخ نه شو، دغلته ډېر غله دي. د خابګې ته چې کله ورسېدو، دلته غله نه وو، دلته را بلد راسره وو. خابګې ته چې کله ورسېدو، بس په خابګه کې تقریبا داسې وړې کوټې جوړې کړې وې، چې چا به پیسې نه ورکولې، دغه کور ته به زنګونه پې کول که نه، چې چا به پیسې نه ورکولې، د کچه بلدانو سره به خنجر ورسره و، چاقیان، توپانچې. بس یو داسې خطا کړی و ځمکې ته، دغه ملانې خنجر داسې پې کش کولو. موږ داسې ناست وو، 80 نفره داسې کونج کې کېنولي وو. راته ویلې چې دا وګورئ، کورونو ته مو زنګونه وکړه چې پیسې را نه وړي، قسم ده پلسونه هم ورسره و که نه، وایي داسې د غوښې در باندې وشي کوم. یو سملولی و، بیا د خنجر پې داسې کولو، وینې هم ترې تلې. هغې سختې چیغې ورته وهلی، پیسې ورته نه وله کولې، پیسې نه ورته وله کولې د افغانستان نه. بیا سختې چیغې ورته وهلی. دغه د نفر وی چې مقصد زه اوس چې وکړم، راسۍ راکړه، توپنچه راکړه چې ځان ولم چې مړ شم، بس دغه تکلیف نه خو خلاص وم. سخت ظلمونه یې راباندې تېر کړه. بیا چې کله دغه موږ یو ملګري سره پیسې نه ورته ولا کولې که نه، بیا دغه یې مې داسې وکړه، موږ سخت ورته وژړل، هلته مو وس نه و. ښه، ترکیې ته واوښتئ. بیا چې کله دا لاره کې د خفګې نه وبسلو، لاره کې روان کړو، موږ ته ویلې چې 3 ګنټې مزل دی، بس ډېر مزل مو وکړو هغې نه. بیا چې کله هلته داسې تبۍ ایښې دي که نه، تقریبا 3-4 متره جګې دي، هغې باندې سیم هم دی، سیمې خالدارې پرې تېر کړی. دې خواته د ایران عسکر دي، خواته د ترکیې عسکر دي، خو کچکبران دي لرې به ورته معلوم وي. دې سره یو رقم ته زینې وې، د زینه به چې دې خوا نه واړوله، اخواته به ولګېده، اقاتکي زینې. په دې موږ یې داسې تقریبا لرې ورته کېنولو که نه، 3-4 نفر به په ورخوشې کړ چې هغه ځای پورې منډه وهه. بس هغه به په تیښته به وهلې، نه به یې لښتی کتو، نه به ویاله کته چې ور به غورځم، خو بس سر تیر و. هر مسافر چې لاړو په سر تیر دی، هلته ډېر مشکلات پې کېږي. نور چې کله دغې ځای ته 4 نفر یې اړولي یې خواته، زه هم یو بل ملګری و، د ډالې نه یې راجغ کړو. بس 4 نفرو مونږ ته یې ویلي چې بس تېښته وایي، منډه وهئ. بیا مونږ چې کله هلته منډه وهله، د زینې ځای ته ورسېدو، دا زینې باندې چې مونږ ته خپل اول نه ویلي که نه، د زینې باندې باوړه ای خواته بیا منډه وهئ. بیا چې کله واوښتو ای خواته، بیا داسې ونې وې، وړې ونې وې. په دې ونو کې بیا دی پشې خوشې کړي دي، سپي هم خوشې کړي دي، ترکیه والا. مقصد انسانان نه پرېږدي چې هر څه رقم پسې منډې وهي. پسې منډې وهي. بیا چې کله هلته مونږ ته ویلي چې دغه ځای نه چې کله واوښتی، هلته به بیا یو ځای دی،
هغې هلته تیږه غوټه تیږه وه هغې ځای باندې شنه لیکل کړي وو د اسپرو باندې چې ځای ته به ځانونه رسوي چې هر څنګه وي که پاتې شو خپل کار مو دی ښه قدرمنو لیدونکو د سادات ورور پاتې قصه به هم اورو زو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر ټول ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ او له خپرونې څخه به مو له دې دمه د سادات صاحب قصه اورېدلې وي چې په ژوند کې څومره سختیانې په دوی باندې په قاچاقي سفرونو کې تېرېږي د خپرونو په دې برخه کې د سکایپ د لارې نه وحید جان اکبري د فرانسې څخه راسره په اړیکه کې ده له دوی سره به خبرې اترې وکړو اکبري صاحب ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر سلامونه تاسو ته ارمان جان او تاسو د خبرونې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته او یو خاص سلام زما ټول افغانانو ته چې په دننه په کور کې دي او څوک پرې بخیر دي ډېر مننه کوو اکبري صاحب بیا هم کور ودان سلامت اوسئ نو تاسو هم دا سفر د قاچاقي لارې نه پیل کړی و فرانسې ته ورسېدئ بالکل ما دا سفر تقریبا په 2014 کال کې و چې زه افغانستان نه په ایران ته همداسې په د کوره راوخځېدلم او آهسته آهسته تر فرانسې پورې راورسېدلم اکبري صاحب دا به راته وایي چې د قاچاقي لارې قسم د ډېرو مسافر ورونو اورېدلې ده لومړی چې هلته ورسېدلی یا له کومو ستونزو سره مخ وه یا کومې ستونزې وې داسې ده چې تقریبا چې کله مونږ ایران ته راغللو مسافرۍ اصلا دا لاره ټوله سخته لاره ده اکبري صاحب دغه لاره خو ټوله تر فرانسې ته چې کله ورسېده ځکه دغه قصې نورو مسافر ورونو هم راسره کړي دي کله چې تاسو فرانسې ته ورسېدلی یا هلته څومره وخت تاسو بېکاره وئ کله په کار شوئ لومړنۍ ستونزې کومې ستونزې وې چې تاسو ورسره هلته مخ وئ ځکه خپل قصه وکړم ځکه زما شرایط فرق کوي زه دلته راغلم زما بل ملک کې څه ګوتې نه ولې یا ازیل یا فنګر پرنټ چې ورته وایي هغه نه و زما نو زما پروسیجور ډېر زر مخکې لاړل او ما په ډېر کم وخت کې اسناد واخیستل ولې دلته ډېری ځوانان دي چې تقریبا 10 کاله یا 12 کاله دلته تېر شوي دي چې هغوی ته اسنادونه نه دي ورکړل شوي او په ډېر یو سخته شرایط سره ژوند تر مخکې بیایي نو زما چې دلته چې مثال ته راځي اول پناهندګۍ دپاره دومان کوې یا ته خپل غواړې چې خپل هغه کیس ورته ووایې نو ستا ته ډېر سختې پروسیجورې دي چې دا باید سر ته ورسوې او بعد د هغه نه تاسو ته به وخت نور که چېرته هغوی اکسپټ کړه ستاسې دغه څه چې تاسې ورته اسناد مدارک وړاندې کړي هغه ده او که نه غیر د هغه نه ریفیوز او بیا چې کله اسناد ونه لري نو ډېر سخته ده ته نشي کولی ځان ته ځای ولري کور نه لري او شرایط سخته کېږي ستا دپاره او تاسو خو ډېر وخت کېږي چې هلته یاستئ او دغه اوس چې کوم مسافر په قاچاقي لارو باندې درځي درسېږي د دوی سره د هغوی وضعیت څنګه ده څنګه رویه ورسره کوي دلته فرانسې کې رویه داسې ده چې اول خو نه نیسي په اسانه د ټمپو ته نه وړي په سړک باندې به پروت په پاریس کې او یو ډېر بد حالي هلته تقریبا تا سره د نورو ملکونو مهاجرین هم هلته راغلي چې هلته په هغه سرکو باندې اوسېږي په دې یخه هوا کې یو خیمې ځان ته جوړې کړي سرکو په سر باندې پراته بې سرنوشته چې نه یې څوک ورته څوک پوښتنه کوي نه یې د پوښتنې څوک شته دي بس ډېر سخته شرایطونه په دې وخت کې فلحال راتګ په ډېر زیات ځان دپاره مشکلات غواړي هغه خپل راحته ژوند ولې په خرابوي هغه کسانو ته چې په 10 کالو کې دوی ته اسناد نه ورکول کېږي غټې ستونزې کومې دي چې دوی ته اسناد پرې نه ورکول کېږي ولې شرط داسې دی چې دلته ډېری چې هغه نورو ملکو کې وخت تېر کړی لکه مثال اول یې هلته ګوتې لګولي یا فنګر پرنټ یې هلته لګولي لکه جرمني یا نورو ملکونو کې بیا دوباره چې کله فرانسې ته راځي یا دې هېواد ته راځي د دوی بیا نور لکه ګوتې د هغې ملک ورسره وي لکه د جرمني یا د نورو بلجیم د دې ملکونو ګوتې چې ورسره وي هغوی بیا نه معاف کېږي دلته چې نه معاف کېږي پروسیجور لري اوله کې 12 میاشتې 12 میاشتې نه چې بیا چېرته ګوتې د معافې نه شول یا ستا فنګر پرنټ معاف نه شول نو بیا ته تقریبا 18 میاشته دوباره ستا هغه ولیږي دغه پروسیجور نو د 18 میاشتې نه تا ته ځای شته نه تا ته اوبه شته نه تا ته د دې لپاره او زیاتره چې دي دوی اوس فرق یې نظامي کیسونه ډېرې ورکړي دي چې زموږ د نظام پورې مربوط ولو او دلته راغلي یاستو نو بیا هغوی ګوري د دلیل باندې ډېری ته کمو ته اسناد ورکوي ډېری منفي کوي بیا هغه کوم کیس ده چې زر قبلیږي او دوی ته اسناد پرې ورکول کېږي فلحال خو دلته چې ډېری چلیږي لکه دغه عام کیسونه دي چې ځینې مشکلاتونه هلته په افغانستان کې خلک لري لکه
پخوا خو به خلکو ویل چې زمونږ دغه طالبانو سره مشکلات ده د دلیل باندې ته راغل یو کیس به یې جوړ کړه ځان ته په هغې کیس تاریخ نه به یې اسناد واخیستل اوس وخت کې چې راځي اوس همدغه کیس وایي او همدغه دلیلو باندې ځانو ته خپل کیس جوړوي او هلته یې وړاندې کوي د فرانسې حکومت ته هغوی په همدې طریق نه اسناد اخیستلی شي دغه کوم افغانان وروڼه چې مهرباني نظامي بخش نه اوسي نظامي بخش کې باید نه اوسي ډیری کم په نظامي بخش کې ورته ډیری لکه د فرانسې زه درته وایم چې په نظامي بخش کې نه اوسي لکه یو ته کوم دولت سره مربوط نه لسی په یو دلیل باندې هلته دلته اسناد درکول کېږي لکه مهاجرینو نوم یې خورا دقیق نه راځي چې څه ورته ویل کېږي خو اسناد هغې ته ورکوي لکه دا اوس وخت کې ډیری افغانان دا کوشش کوي چې د قاچاقي لارو نه تر فرانسې پورې ځان راورسوي په ډېرو سختو مشکلاتو کې او هلته هم دوی ته راو اسناد نه ورکول کېږي او نه ځای ورته ورکول کېږي لکه تاسو مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکوله چې دوی په ځان باندې ډېرې سختې هلته تیرې رارسېږي هلته دوی ته راو قبولي هم نه ورکول کېږي نو هغو ته ستاسو پیغام څه ده چې په اوس وخت کې دوی دلته پیسې هم نه وي ورسره او په ځان باندې ډېرې سختې تنګې تیرې تر هغه ځای ځان درسوي نو هغو ته مو پیغام څه ده زما پیغام ټولو هغه ځوانانو ته ده چې فلحال په دې شرایط کې غواړي افغانستان نه راوځي او دې ملکو ته راشي اول خو راتګ یې مشکله ده په دې لارو باندې راځي دا لاره مو ټوله مشکلاتو نه لکه اوله کې کول که نه ول اوس بیخي زیات سخته شوې ده نو ضرور نه ده چې ځان په تکلیف کې خپل هغه خواږه ځانونه په خطر کې واچوئ او راشي دې ملکو ته بیا دلته هم چې راشي ستاسې نه څوک پوښتنه کوي او نه څوک په قیصه کې وي او در په دره باستئ په دې اروپایي ملکونو کې ډېری ځوانان دي چې همدا اوس دلته استرس لري تکلیفونه ورته پیدا شوي دي عصبي تکلیفونه لري نو ضرور نه ده ولې خپل هغه ژوند خپل خطر کې واچوو سخت یې وګورو او دې ملکو ته راشو دلته هم بې سرنوشته پاتې شو ډېری ځوانان دي هلته دلته چې ورته ویل کېږي چې مه راځئ هلته وایي نه زه باید لاړ شم چې د خپل ژوند جوړ کړم دلته چې راشي پښیماني ښیي خپل چې ولې راغلي یاست نو ضرور چې شته تاسې د اول همغه سوچ نه کوئ چې باید د خپل د ملک نه راونه خوځېږو همغه هلته خپل ملک ورته بهتره دی ځان ته د ژوند نه سخته کوي ډېر سخته شرایطونه دي فلحال ضرور نه ده چې باید راشي ډېرې زیات مننه کوو اکبري ورور چې خپرونه کې را سره برخه واخیستله ښه ژوند مننه تاسې نه هم ښه وخت تاسې ته سلام خوشحاله اوسئ ډېرې زیاته مننه کوو له اکبري ورور څخه چې خپرونه کې را سره برخه واخیستله نو هغه ځوانانو ته پیغام و چې په اوس وخت کې چې تاسو قبول شوي اسناد یا کوم سند په لاس ونه لري په قاچاقي لارو باندې راتګ مو دلته ناممکنه ده او کرام شئ دلته به سرګردانه ګرځئ او تاسو ته نه قبولي درکول کېږي نه اسناد درکول کېږي نه تاسو ته کوم ځای درکول کېږي چې په هغه ځای کې شپې ورځې تېرې کوي ښه راځو سعادت ورور تاسو ته چې بالاخره ترکیې ته واوښتلی څونه وخت مو تېر کړ بیا مو هلته ډېر مشکل و که نه 12 شپې مو وکړې دی اتاق نه نشو راوتلی ډارېدو مقصد هلته یې نیو بیا هلته ترکیې والا سخت وهل ورکوي بیا چې کله د ډېر مشکل مو تېر کړ بیا مو د کچکبر سره خبره وکړه خبره مو وکړه چې موږ مقصد بیرته واړوه بیرته افغانستان ته واړوه ایران ته دغسې وطن ته داسې څو وطن ته بیا چې کله ایران ته راوختو ایران کې بیا چې کله د پولیسو مقصد ونیولو په تهران کې پولیسو بیا چې کله جیل ته بوتلو هغه داسې جیل و چې بیخي داسې جیل و چې بیخي چا ژوند سختیانې وکړي بیخي سخت جیل و هلته بیا د جیل مقصد بیخي سخت جیل و ماشومان سپین ږیرې ځوانان ښځې وړکي جلکه ټولې وضع ته سره اچولي وو هلته چې اچولي وو بیا د موږ نفرو سره پیسې نه وې پیسې نه وې ډېرو سره نه وې خو د موږ والا سره هم نه وې بیا هلته یو رقم ته تشناب وړه وړه امامونه وو دې کې به بیا چې د سهار سترګه به راجګه شوه داسې تقریبا 8 بجې پسې سخته ګرمي به وه داسې ګرمي به وه چې بیخي زیاته ګرمي به بیا هغه اوبه په خوشې کړې سرې اوبه سرې اوبه مقصد بیخي سختې وې هغې نه به بیا یې مقصد چې چا سره پیسې نه وې هغې به سرې اوبه به په تلې کړې بیا به چې کله ماښام اذانونه وکړ بیا به سخت ساړه شو یخ به شو بیا به دغه ساړې اوبه پې اچولی خو سخت ظلم یې په تېرولو بیا چې د مېرمنو سره ټولو سره یې دغسې خو چې چا سره په پیسې نه وې ټولو سره بیا همدا کولو تقریبا 9 کلن ماشوم په هغې نیم هم داسې کړي دي 9 کلن ماشوم و په هغې سره هم پیسې نه وي فامیلي و څو ورځې هغه ځای کې و چې بیا هغه ځای نه راخلاص شوې
هلته مو 2 شپې وکړې، بیا هغې جیل نه بیا بل جیل ته یې وړو. هغه یې جیل ته چې وړو هلته هم همدغه حالات وو، نه ډوډۍ وه نو یو شی هم نه و، خالص اوبه وې. هغه اوبو ته هم داسې پرېښودی چې عیني ځلقدم دي و داسې به یې پرېښودی چې ورته ویل چې نور مړ کېږم بیا به یې پرېښودی. هغې ځینې راوستلې بیا هغې ځای نه چې کله راوستلو اسلام کالا ته، اسلام کالا نه چې راوخته مونږ ډېر په بد حال وو. تر کابله راغلو چا دا پوښتنه نه رانه وکړه چې تاسو چیرې ځئ، چې کوئ، ولې په داسې حال یې. کورنۍ ته دې خبر ورکړی و چې زه راغلم؟ نه، کورنۍ ته مې خبر نه ورکړی. څونه وخت کورنۍ خبره نه وه؟ تقریبا چې کله د ایران یو میاشت که درته وخت پکې لګېدلی؟ یوه میاشت پکې وتلې وه. کله چې کور ته لومړی راغلې نه وتلې؟ بیا چې کله کور ته راغلمه مورجانه مې داسې په غه کې ناسته وه. د کور دروازه وازه وه که بنده وه که ننوتلې؟ کور دروازه وازه وه. د ماشومانو رامنډه کړې، 3-4 ماشومانو داسې. ماشومان وپېژندلې؟ هغې داسې سم پېژندلی هم نه، خو رامنډه یې کړې. چې رامنډه یې کړې سم مې ورته وکتل، نام مې ورته واخیسته چې غېږ یې راباندې بدله کړه. بس اول خو نه راتېرېدل. بیا چې کله کور ته راننوتمه مورجانه مې زړه ونیوه. دغه سروته کې ناسته وه، برنډۍ نه وي، په دې جګه ناسته وه. بیا چې کله زه ولیدمه اول خو پېژندمه نه، چې کله راکوزه شوه د زړه باندې داسې په تا داسې څه شوي ول چې مورجانې نه پېژندلې؟ بیخي زیات خراب شوم، سخت مشکل مو تېر کړي وو. دا لوږې و سختې لوږې تندې سختې هر څه مو تېر کړي وو. جامې مې پرې وې، دریشي مې پرې وه. بیا مورجانې مې وشه سخت یې راته وژړل، سخت چې راته وژړل. بس بیا خبره راته وکړه وروسته، ویلې ټول کور ته راغلي وو د خپل پردی، وی چې مړی نه و، جنازه نه وه، نور ژړاګانې هر څه مو کول. هغه کور کې وي چې مړی نه و که نه، نور هر څه و. لکه تا کور سره خبرې نه وې کړې؟ هغوی ته فکر کړی و چې د مړی ژوندی ورک شو؟ نور مړی ژوندی ورک و. بیا کور کې وشه ډېر ناهیلي وو، مقصد وایي چې دا خو وفات شوی دی، مړ شوی دی. بیا چې ډېره مننه کوو ګرانه، زه ښه ده چې بېرته خپلې کورنۍ ته ژوندی را رسېدلی راغلی، دا غټه خبره ده او له دومره سختو څخه د ځان ژغورلی ده او بیرته خپل وطن ته راغلی. بالکل ډېرې مننه کور ودان. قدرمنو لیدونکو، زه د خبرونو په دې برخه کې د هغو مسافرو ورونو ویډیوګانې ګورو چې په لاره کې له کومو سختو سره په واورو کې په دوی باندې شپې ورځې تېرېږي، چې څومره سختیانو سره دوی مخ دي، په ګډه سره یې ګورو. دا هغه ځای ده چې دوی وړي په داسې ځایونو کې اچوي چې دا د اوسېدلو ځای البته نه د داسې اتاقونه دي چې همغه یو اتاق کې عوام یخه ده، نه د کمپلې ځای شته، نه توشکه، نه داسې کوم څه په هسې اتاق کې اچولي دي او بیرون هم هوا یخه ده، واوره ورېږي. په داسې ځایو کې مو اچوي چې هلته هېڅ د ژوند کولو ځای نه وي، داسې ځایونه دي. نو دا هغه افغانان ورونه دي چې په دې ځای کې اچولي دي او ځای هم ډېر داسې ناکاره غوندې ځای ده. دا بیچارهګان په شپو په ورځو په دغسې ځایونو کې اچوي، دلته پراته دي چې څه وخت دوی پسې قاچاقبر راځي. دا معلومه نه ده چې نن دې وړم که سبا دې وړم که 10 ورځې در باندې تېرې شوي، بې اوبو بې ډوډۍ دغسې ځای کې دي چې هملته به تاسو اوسېږئ. دا هغه ځوانان دي چې همدا اوس تازه ویډیو ده او دوی په دې واورو کې مزل کوي، په همدغه مسیر ده، نو چې په هر طرف روان دي، که شپه پرې راغله که ورځ پرې راغله، په همدې واورو کې دوی روان دي. که مړه کېږي هم دغسې په دې واورو کې دوی پاتې کېږي، نه څوک چا ته هلته لاس ورکړي چې له ځان سره یې مړی وي چې نه دې خوا راوړی شي. دا نو بیل ولایتونه دي په هغو لارو کې، مثلا ایران کې بیل ځایونه دي، بیل ولایتونه دي چې دوی هلته بل ځای کې شپه په ورځ پرې راغلي، د شپه یې په همدغه ځای کې تېره کړې ده او باران هم پرې شوی د خټې دي، بس سرپناه ځای نشته، دغسې پراته دي. نو قدرمنو لیدونکو، ډېری افغانان ورونه چې اوس په دغو لارو باندې ځي، له دغسې ستونزو سختو مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا هم له تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې د خبرونو تر پای شیبو هم راسره ملتیا وکړله. بیا هم هغه مسافر ورونه چې تازه خپل هیواد ته راستنېږي او په نورو هیوادونو کې د سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ کېږي، کولی شي خپل ویډیوګانې وکوئ او موږ ته یې راولېږئ. موږ یې په رابط خپرونه کې تاسو ته په نوبت نشرو. د وټساپ شمېره د 078917121 باندې کولی شئ راسره اړیکه شئ. تر بیا هم په لوی او بښونکي مهربانه خدای سپارم. هر چېرته چې یاستئ خوشحاله سوکاله ژوند ولرئ. ښه شپه د خدای پاک. له لیدلو مو مننه.